چاته مرضونه ډیر راځي بیماری ډیر راځي داو اغي دوايي او کوي په صدقاتو سره د خپل مرضونو دوايي او کوي په صدقاتو سره چا باندې مرضونه ډیر راځي صدقې دی ورکي او چې په چا باندې مصايب او مصیبتونه ډیر راځي نو هغه دی دعا کوي او الله ته دی عجزي وکي مصايب در باندې راځي حوادث راځي نو الله ته متوجه شه عجزي وکا عجزي او د الله نه دعا وغواړه نو مالونه محفوظ کوي په زکاتونو سره او د مرضونو علاج هم وکوي په صدقو سره او چې مصیبتونه در باندې راځي نو د هغې علاج وکوي په دعا سره دعا کوئ او عجزي کوئ الله ته نو چې دغه محفوظ شي مصائب به در باندې نه راځي مصائبو نه به محفوظ شي او چې د کم مال سره مال د زکات پروتي هغه مال به هلاکي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي وی مونږ ورسره مجلس کیو د دواړو جهانو سردار او فرمایل د شپږو څیزونو ضمانت راکئ چې زه د جنت ضمانت درکم ما سره کم سړی د شپږو څیزونو ضمانت راکئ کما سره څوک د شپږو څیزونو ضمانت کوي نو زه ورسره د جنت ضمانت کوم دې دا شپږ کارونه وکړي او زه به ورله جنت ورکم الصلات اول نمبر پکې منځ دی چې د منځ به اهتمام کوي په هر حالت کې روغ جوړ ناجوړه په اس حالت کې د منځ پرېښودل نشته په یو حالت کې نشته ولاړی نشي کولی په ناستې کوه په ناستې نشي کولی په ملاستې کوه خو د منځ پرېښودل نشته نو یو په هغې شپږو څیزونو کې الصلا بل والزکا دویم نمبر چې دی هغه زکات دی اول صلات دی بیا زکات دی او دریم نمبر والامانت اول منځ او دویم نمبر بیا زکات چې کله د مال کې زکات فرض شو وخت راغې فوري طور دا زکات د مال نه لرکوه دا مال هلاکي دا مال تباکی لرکوئ او دریم والامانت امانت چې د امانت ډیر خیال ساتئ د امانت حفاظت کوئ څوک در سره یو څیز امانت کی دی د هغې حفاظت کوه او په ټیمې حواله کوه دواړو جهانو سردار چې کله معراج په شپه ختو نو یو کسې ولیده د لرګو ګېډی دی دروند ګېډی دی دی اوچتئ اوچتولی نشي نو نور لرګي پکې سیوا کړي چې بیا اوچتئ نو هغه ښه دروند شوی نو نور پکې کیدي اپیټې ښه درنی امام الانبیا تپوس کې وي دا څوک دی وی دا ستا د امت هغه کس دی چې خلقو ورسره امانتونه ایښي دي نو شته امانتونه یې نه دي ادا کړي او نور اخلي دا دی ځان ته ګېډې درنی دا ګېډې به سبا اوچتولی نشي نن دا دی د فخر خبره ګڼي چې د خلقو نه امانتونه والي او ځان لی په استعمال کې راولي او خلق بسې بیا ګرځي نو دریم نمبر والامانتو څلورم نمبر والفرج د شرمګاه ذمواري چې مال څوک راکړي چې ناجایز به نه استعمالیږي د شرمګاه ذمهداري راله راکړي او پنځم نمبر والبطنو د خېټې ذمهداري راکړي چې خېټې ته به حرام نه ورځو په دې شپږو خبرو کې ټول دین را دنده شوی دی والبطنو چې زه به خېټې ته حرام نه غورځو حرامه نوڼۍ چې ګېډې ته لاړله څلوېښت ورځې د دې اثر پروتي ګورې څلوېښت ورځې د دې حرامې نوڼۍ اثر پروتي ډېر کرته به یو سړی د بیت الله نه به تاویږي ګیر چاپېر د الله د کور نه به تاویږي او زاري او فریاد به کوي الله